درخانۍ کابو یو کال وړاندې په جرمني کې کار پیل کړی دی. کله چې د مالیې د حسابونو د تصفیې ورځې راځي، د هغې ځینې همکاران یوازې په همدې اړه خبرې کوي. آیا هغه هم اړه ده چې د مالیې حسابونه تصفیه کړي؟ په جرمني کې نږدې هر هغه څوک چې د مالیې د ورکړې په کچه عاید لري باید د عاید مالیه یا لونشتویه ورکړي. البته هغه کسان چې د اساسي یا لومړني عاید له کچې ټیټ عاید لري د مالیې حسابونه نه تصفیه کوي. د لومړني عاید دا اندازه هر کال توپیر کوي. درخانۍ په یو دفتر کې کار کوي او له دې عاید څخه زیات عاید ترلاسه کوي. له همدې کبله هره میاشت د هغې د عاید یا معاش یوه برخه په اتومات ډول د عاید د مالیې په توګه ګرځول کیږي. هغه کولی شي د دې مالیې اندازه د خپل معاش په میاشتني صورت حساب کې وګوري. درخانۍ باید ځان وپوهوي چې د مالیې د حساب تصفیه کولو اړتیا شته او که نه. په دې حالت کې باید څو لاملونه په پام کې ونیول شي. د بیلګې په توګه باید وکتل شي چې هغه له دې پرته بل اضافي عاید لري او که نه. د درخانۍ د ملګري مشال په شان نور هغه کسان چې آزاد کار کوي د عاید د اندازې له په پام کې نیولو پرته تل اړ دي چې د مالیې حسابونه تصفیه کړي. ښه نو که درخانۍ اړه نه وي چې د مالیې حساب تصفیه کړي باید بیخي له یاده وباسي. هغه په دې اړه خپله پریکړه کولی شي. په خپله خوښه د مالیې د حسابونو تصفیه ښایي ځینې وخت ګټوره وي. ښایي هغې تیر کال ډیره مالیه ورکړې وي او اوس بیرته یو څه پیسې ترلاسه کړي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ وګورئ.